مدرسه خلکو ته دا تاریخ یادوي، مدرسه خلکو ته دا تعلیم ورکوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله وعده وکړه چې انا اعطیناک الکوثر، تا ته مې علما درکړي دي. دا علما به د داسې تاریخ وساتي، داسې بې حجري د خاورې او د یو کلک باران تاب به نه لري، داسې بې دیوالونه یې د خاورو چې د یو کلکې ژلۍ تاب به نه لري، مګر د تا دین به داسې ټکي په ټکي باندې دنیا ته ورسوي، ولو که د دوی په سر باندې وي، که د دوی په وینو باندې، که د دوی په بېخوبي باندې، که د دوی په سفر باندې، که د دوی په هجرت باندې، د تا دین به مکمل دنیا ته ورسوي. اوس په دې طالبانو کې، په دې کسیرانو علماو کې تر ما کسیران علما دي، یو کسر عالم تاسې راولاړ کړئ، دلته ودروئ، پوښتنه ځینې وکړئ، ورته وایي سړی اودس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه څنګه کوي؟ دی به لوښی راواخلي، لیسې به ورپورته کړي، په داسې انداز به اودس درته وکړي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپله اودس کاوه او د امت لپاره په هدایت کې پرې ایښی اودس ته. بیا به ورته ووایاست په څنګه پیسو کې به ته لوی سوی یې، څنګه غوړې ډوډۍ به دې خوړلې وي، څنګه ناز او څنګه نوازش به خلکو در کړی. مولوي صاحب دی به درته وایي چې په طالبي کې په نس تر پایه نه یم مړ سوی او د نوي کالو مې ارمان و، بوټونه مې تر پایه پورې نوي نه دي پیدا سوي، او زندگی می په غربت او په تکلیف او په سفر کې د مور او پلار په جدایی کې، د مور او پلار په درد کې چې دغه په کور کې په زړه باندې درد، ما به سبق وایي د ما په هجران کې به د غریبانو شپه ورځ زړل، ما دا دین زده کو، دغه اودس مې په داسې خواریو کې زده کړی دی. جانب مقابل ته کوم متوجه سو چې سکول دا یا په اصطلاح باندې مکتب دا یا یونیورسټي دا یا په اصطلاح باندې د عالی تحصیلاتو د عصري تعلیماتو مراکز دي، پوهنتون چې ورته وایي، چې یو ځوان راوباسي ورته وایي په تا به څونه پیسې لګېدلې وي د سرکار، په تا باندې به د مسلمانانو څونه وینې رازبېښلې سوي وي، او په تا باندې په څونه زبردست محلاتو کې سبق ویل سوی ده، په څونه ښه زندگی کې د تا وخت تېر سوی ده چې ته نه هوا وهلی یې، نه لمر و نه ګرمۍ وهلی یې. یوه بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله جنې پرې کړه، راته ویې وایه چلنج ځکه دې راته وویله، ها به سمه وایې، خا به نه وایې، بسم الله الرحمن الرحیم به نه وایې، بسم الله الرحمن الرحیم به نه وایې، بسم الله الرحمن الرحیم داسې راته وایې ځکه دې راته وویله. زه ته یوازې وایې الحمدلله، دی به وایي الحمدلله 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 الحمدلله. تور تو ایسی خاطر سید کلمه شریفه یار راته وایه، لا اله الا الله محمد رسول الله. دی به لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. دی به داسې درته وایي. مدرسې دغه کردار ادا کړی دا چې د الله تعالی دین یې په صحیح طریقه باندې خلکو ته ورساوه، د الله تعالی له دین سره خیانت نه ده کړی، د الله تعالی په دغه دین کې که د قلم ضرورت سوی ده، مدرسې او علماو داسې قلم استعمال کړی ده. مازګر یو عالم را سره و په کتابو کې دغسې بحث مو سره، ما ویل که سړی یقیني د یوې عالم کتابونه اخلي، په دې بازار کتابخانو کې د یوې عالم کتابونه هم سړی نسي اخیستلی، هر عالم دونه کتابونه لیکلي دي، په سواو تصانیف یو عالم کړي دي، او بعضو بیخي په کم عمرۍ کې کړي دي. د حضرت مولانا عبدالحی لکنوي رحمت الله تعالی علیه عمر چې وګورې نه میاشتې نه دېرش کاله 4 میاشتې عمر د تېر سوی ده. الله دې قبر د جنت له باغچو څخه یو عظیمه باغچه وګرځوي. خو مصنفاتو ته چې راسې حیران به ولاړ سې،
عرب علما لکه مولانا سید زاهد کوثری رحمه الله یا حضرت عبدالفتاح ابو غده رحمت الله تعالی علیه چې سید زاهد کوثری رحمت الله علیه شاګرد د دوه کتابونو په مطالعه او په کتنه کې عرب علما حیران دي دا څنګه ملا تیر سوی په عجمو کې حضرت مولانا محمد عوامه دامت برکاتهم العالیه یو ژوندی عالم د مصر کې اوسي عربي ملا د حنفي مذهب ده هغه حیران چې څنګه ملایان سچا فتح الملهم د مسلم شریف یو شرح د کتلی د عرب علماو د شبیر احمد عثماني رحمت الله تعالی علیه علم طبيخي په تعجب کې تللی دی وای دا سره مقلد نه دا مجتهد دی وای چا ویل دا مقلد دی وای حکیم علماء اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علیه یا زر یا 1200 یا 1300 تصانیف کړي دي بعض علماء وایي 1300 کتابونه لیکلي دي دا رقم تا حسین احمد مدنی دا رقم د مولانا زکریا صاحب دا رقم د محمود الحسن دا رقم تا مولانا قاسم ناناتوی دا رقم د شان ورشا کشمیری دا رقم د ظفیر احمد عثماني رحمت الله تعالی علیهم دا به یو څو کس علما درته ذکر کو چې خدماتو کې دنیا حیرانه ده الله وعده ور سره کړی د سینا اعطینا کل کوثر خیر کثیر می درکړی د عبارت له علما و ده او که دغه طرف ته ولاړ سي افغانستان ته لوی افغانستان ته ورسي د علماو یو دسته وګوري حق حیران به ولاړ سي حفیظ الدنیا امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمه الله د لوی افغانستان په سرزمین الله پیدا کړی ده امام نسائی امام ترمذی رحمت الله تعالی علیهما د لوی افغانستان پنځک الله پیدا کړی دي جهان په مصنفات باندې ټول مدارسو کې په نظام درس کې کتابونه داخل دي کدی هدايه ملا ته ولاړ سی وی ګوره جهان د علمیت کې حیران ده کملالی قاری رحمه الله دی هرات که امام فخر الدین رازی رحمت الله تعالی علیه دی هرات که علامه تفتزانی رحمت الله تعالی علیه دی هرات کلوړ سی ولار سی امام عطا خراسانی تابعی حضرت امام عبدالله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیه دا دی خراسان علما دی به حیران ورته ولار سی حضرت ابن حجر اسقلانی رحمه الله په تهذیب التهذیب کې دیو کتاب د پاسما رجال لیکلی ده په طبقات ابن سعد کې د خراسان د علماو فهرست کله سړی ګوري حضرت ابن حجر اسقلانی وایي کان عبد الله ابن مبارک کان محدثا فقیها مجاهدا محدث فقیه او مجاهد سړی و د افغانانو په خاوره باندې لذات د جهاد محبت الله ګټ کړی ده زموږ تابعین لا مجاهدین و ابن حجر اسقلانی رحم الله منی خدا یاد وساتي مفت غوم نه د فدا کړی مفت غوم نه د فدا کړی دی هغو عبادات دی هغو آداب دی هغو له دین سره اخلاص چې سړی وګوري د سړي له ځانه سا وخېږي یا الله دغه ته نو علما وایي حضرت امام شافعي رحمت الله تعالی علیه فرمایي